अल्लाह पाक द अस्हाब फील वाक़या बयान करे दा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या दावा च द यमन गवर्नरो और दागनुमो अब्राहा और दा अब्राहा चो दा ईसाई मजहब दो यमन के खल्को न तपोस को दा खलक चे मके माजमी तजी और पदगा मक्का की चिकमा यौ कोटा द कानो जोड़ा शवे और ददी नुम दे काबा दा खलक चे दे काबे तलाशी और तिनागेर चापेर तावीगी ददे मनशात सदा खल्को वर्तवी चे ददे मनशा दादा चे देना चे सड़े ताव राताउशी न दसड़ी हजुश और दे के दुमरा अजर दे और दुमरा सवाब दे और दादी दा अब्राहा गवर्नलो अगर ऐलानों को चिता सुफौरन यो कोटा जोड़ा कर और डेर आला जोड़ा कर कोटा जोड़ा शुआ गिलाफे पे दपास उगड़ो लो और ऐलान हो का पटोल यमन के जिद्दीन अपस बसोक मके तनजी आगा काबा चिकम अप मक्का के दा अम्मा वर्ता जोड़ा कर दलता और बस दलता राजी देना तावे गई और सवाब होगी खलक मजबूर द हाकिम हुक्म दे खलक बतलाओ आगे कोटे ना बगैर चापेर तावे दा द मके मुआजमे यो सड़े यमन ततले आगे औकत चिदा काबा चिदा दा द खुदाए पर हुक्म जोड़ा शवे और ददी ताइन द अग औरजी न शवे दे चिकम औरजी बांधे खुदाए पाक दाजमा का पैदा कोला नुद्दी काबे ना जरगुना काला पेरियानो तवाफ करे ब्यादे काबे ना जरगुना काला यौलक सलीरी जरा पैगंबरानो तवाफ करे ब्यादे काबे ना लकुना काला मलेको तवाफ करे उस मुंग को चरता उमर की यो जल्लार शुओ हज के तिना यो सोजला तवाफ को नुचे दल तराशु अजी से अबशु ब्या का पराना और असखर पटईम खो अजी से भी बलाय और कई रस दासमान ना अवया जरा मलेके राकुजीगी औददी बैतुल्लाह शरीफ ना तवाफ कई उब्यासी और अरा रस अविया जरा मलेके मदीना मुनव्वरा के रा नाजिलेगी और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अक़दस तवलारी हुई और सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वही 24 घंटे ब्यालारिश चालारिश नूर अविया जरा राशि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह वाई
چې نن چې کومې ملایکې راشي او درود وای پر روضه اقدس باندې او طواف کی د بیت الله، د دې ملائکو نمبر به بیا تر قیامت پورې ناراضي. د الله په نسبت باندې د ملائکو دومره عظیم مخلوق دی چې د کله نه کعبه پیدا ده نو روزانه ور سره دا چل کی، او چې د کومې ورځې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شوی دی نو داغه د قبر سره روزانه دا چل کیږي. نو 1400 کاله وشو چې هر ورځ او یا زره ملائکې راځي او بیا ځي او تر قیامت به بیا نمبر نه راځي. د دې اندازه لګوي چې د الله په نسبت باندې څومره عظیم مخلوق دی چې هغه د انسانی عقل پشمار کې ناراضي. الله په خپل وی وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. الله سره د غیب داسې خزاني دي چې داغه علم خدای وی سوا زمانہ بل چاته نشته. څوک په خبر اوس په دې تاسو څه پوهیږئ چې دا ځمکې اوه طبقه دي او هر یو طبق د یو بل نه 1500 کاله لري دی. لکه څنګه چې دې ځمکې نه اسمان لري دی داسې د دې اول ځمکې نه دویمه ځمکه بیا دومره لري ده لکه دې ځای نه چې د اسمان لري. هغې لاندې بیا هغه بله ځمکه دومره لري ده، هغې لاندې بیا بله ځمکه دومره لري ده، هغې لاندې بیا بله ځمکه دومره لري. او بیا په هر یو طبق باندې دغسې مخلوق آباد دی لکه مونږ چې د دې اولې ځمکې د پاسه آباد، داسې بني آدم هلته آباد دی. داسې اسمان، داسې ستوري، داسې نور، داسې سپوږمۍ هلته هم دي لکه چې څنګه دلته. بیا دا اول اسمان 9 کروڑه صد 9 لکه صد پاسه میله دې ځمکې نه لرې دا انور، هغې د پاسه بیا دا اسمان لرې. علما لیکي چې څومره د دې ځمکې نه دا اسمان لرې دی داسې د دې اول اسمان نه بیا دویم اسمان دومره لرې دی، داسې د هغې نه بیا هغه بل داسې بیا اووم اسمان د پاسه کرسی او ځای دی، کرسی د پاسه بیا لوح قلم دی، لوح قلم د پاسه بیا عرش دی، عرش بیا دومره لرې دی د هغې نه لکه دې ځای نه چې د اسمانونه پار کې او بیا عرش ته رسي. دا عزیزانو سوچ هغه مکی ته ورغی چې دا کعبه چې کومه د خدای په حکم جوړه شوې ده او دی ابرها د دې په مقابله کې په یمن کې اسی کوټې باندې کعبه نامه کې والله کې پرېږدم ورته تاوېده را تاوېده. خو یو ورځ د دې کعبې هغه څوکیداران چېرته وده وو بدی ورننوتی دی او پکې اودس ماتی کړی. سهار چا څوکیداران راغلي دي چې ګوري دننه اودس ماتی پروت. ابرهه ته اطلاع لاړه چې جی هغه ستا په کوټه کې خو چا داسې چل کړی. هغه تمام سی آی ډي او انټلیجنس والا راوغوښتل، ورته یې په 2 ورځو کې سړی پیدا کړي چې دا کړي چا دي، ګینې ټول پانسي کوم او وجنه
سیڑی والاو په 2 ورځو کې سړی را پیدا کو دغه مکی او گورنر ته پیش کو چې صاحب دې سړي ورتل داولی ویلی خبره دادا چې هغه زما د خدای کعبه چې ده هغه ته چې څوک اسی په کاغه نظر وګوري نو سر ته غوڅ شي او په دې کوټه باندې تا کعبه نامه یې خدا نو ما دا تجربه کولا چراشا متیازی پکې وکا چې دې کې څه برکت شته کنيشتا خو ابراهه دا کعبه نوم تلری کا ما پکې او دسمات حکم په ما څه چلو ولته د کمزه ولزه د مکه معظمه ول خاوه ولزه تا ته سنوي خو استاد د مکه کعبه می چې ورانه کړی نه کنا نو په خدای قسم کوي پرې کته دومره غیرتی چې د خپل وطن د کعبه بدل دی واغستو نو زم تا نه زیات غیرتی ما نو فوج تیار کو او ادیان تیار او روان شو په مکه اٹیک کولو چې اٹیک کولو نو د مکه نه لګ لري ډیر ولا ګولاو اوس تیارې بکې په اتیان او په فوج باندې په مکه چې داوران شي د دې فوجیانو د عبد المطلب او خانو نیو چې خاني ونیو نو عبد المطلب سے ورپسې ورغه چې صاحب زما او خان ستاد فوجیانو نیولې هغه ورته وی چې سپوږ شوي زب کعبه باندې اٹیک تراغله مورانو مې د دې تپوس نه کې او د خپل خانو تپوس ترالي عبد المطلب ورته سمره خپل جواب ورکړي ورته ویل او ابراها د کوم شي چې زه مالک نو زه تپوس تراغله ما او د کوم شي چې خدای مالک دی نو خدای پوهیږي او تپوس یې پوهیږي هغه سره زما څه کار د خانو مالک زما تپوس ته زه راغله او د کعبه مالک خدای دی خدای پوهیږي او تپوس یې پوهیږي ما هغه سره څه کار ول ورکي ولا وخان ورکړه او د اطلاع اتیان مخکې او فوج ورپسې په کعبه چې څو وخت کې اٹیک کوي په دغه وخت کې بنی آدم نو چې کعبه احترام باقی ساتلې نو الله پاک دا تو تاګر کی مارغان چي دیتا ابابیل وای دې مارغانو ته حکم وکړو چراشی او د ابراهه په اتیانو فوج باندې بمباری وکړي بمباری څنګه وا قطکانی واره د مارغانو دو په پنجو کې نیولې دي او یو په مخوکه کې او په د پاسه رااله داس چراله چې کانه به پر وګرځولو د سړی په سر به چې پریواتو نو لاندې نه به وته په غزه به مردار شي داتی په املا به چې کانه را پریواتو لاندې خېټه نه به وته دومره غار به پکې جوړ کو اتیبم په ځای مردار چې دا بمباری شروع شو ابراهه حیران شو او تختید په یو منډه ځان خلاص بادشاہ لا ورغه سچلو شو ما سره خدا سي چلو د په نوم باندې چې کم کانه
هغه مارغه راوړو د مخکې منډې والے او مارغه ورپسې تلو. تاسو څه خیال دی چې قدرت کم کار تا د پاره مقدر کړي تب اخلاص چرته شي؟ خلاص بشي دا سه باور غر برابر کی او ولا بد راولي چې عقل او فکر کې بدیم نه چې یا الله دا زما سوچ سو را سره وڅو او را پیښ ور غر برابر شي او هغه د هلاکت زیاته بده ورو. مارغه لاړو پاس پروشندان کې کېناستو او ابراهه لګیا دی بادشاہ ته دا قصه بیانې چې داسې اٹیک مې وکړو فوجیانو اتیانو پاس نه مارغان رااله خو چې داسې کړکۍ ته وکتل بادشاہ ورته وایي چې مارغان څنګه رااله او بمباري وکړه او چې داسې وکړه مارغان ته ناست او په مخوکه کې اکاڼې نیولې ابراهه ورته صاحب دا مارغان او چې بادشاہ مارغه ته وکړه مارغه را ټوپ کړو او په ابراهه کانه راو غرزول او د بادشاہ په غیږ کې هلاک کړ. قرآن کریم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فرمائی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. علم ترى آیت نګوري کیف فعل ربک باصحاب الفیل څنګه کار وکړو الله ستا داغه خاوندانو د اتیانو سره د اتیانو د فوج مالکانو سره ما څه چلو کو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل ما د دوی ټول مکر او فریب تباہ و برباد. وارسل علیہم طیرا اور رومی لے گل پی دو پاسا مارغان میں پی رو لے گل اگر مارغانو سے چل کولو ترمیہم بحجارت من سجیل چاگا فوج او اتیان پکانو ہوشتا او غارون پکی جوڑ او څنګه وشته فجعلهم كعصف ماكول ما دا غاتیانو د فوج د دس شی جوړ ک لکه د غویانو په خپو کې چې غیا پېمل شي. غویان چې په غیا وګرځي یا تاسو دا غوبل چرته لیدلی وی چې غنم غوبل کوي تاسو وګورئ غویان چې په وګرځي نو هغه دومره غنم چې دې دومره بوس پاتې شي. نو فجعلهم كعصف ماكول ما دا مال پخپو کې پېمال شوی غوندي غیا پشان تمام فوج او تمام اتیان دا مارغانو په دومره کانو باندې زیر و زبر ک او فنافد او تباہ و برباد کړ. زما دیدانو دا کعبه ده چې د چا حفاظت الله پاک په مارغانو کړو اوس دا غي حفاظت بنی آدم متواله شوی. بنی آدمو تداغی حفاظت حواله شوی ده نو انجام گورئی لگیا ہے چې په دې ملک وطن کې او دنیا کې مسلمان ملکونه څه کوي. کافر ملکونه وګوره ځان کم ځای ته ورسولو او مسلمان ملکونه ګوره سیوا د ډکېدو تشهدو نه بغیر بل کار نشته. نن تمام کافر ملکونه او کافر طاقتونه هغه د مسلمان په مقابله کې بالکل یو دي. پرون بین الاقوام
چې پکې اکثریت د کافر ملکونو ده د طاقت د استعمال اجازت امریکای ته ورکو چې ته د عراق خلاف 15 ورځو کې کده راست ترانه غه نو د خلاف طاقت استعمال کا اوس عراق ورته یو مطالبه پیش کړی دا په کاردانه چې پاکستان هم داغه حمایت وکړي داغه مطالبه پاکستان داغه د مطالبه حمایت ځکه نشي کوله چې الته د پاکستان ماما چې کوم د امریکا ده کده د عراق حمایت کو خو ماما خپکیږي الته عراق ورته ویلي دي چې کمان ناجایز قبضه په کویت باندې وکړه نو اسرائیل 50 کال وشو چې ناجایز قبضه په شام باندې کړی دا او اسرائیل د مسلمانانو په قبله اول باندې قبضه کړی دا چې هغه بیت المقدس ده نو اسرائیل کا بیت المقدس قبضه کړی دی او شام تباہ او برباد کړو او لکونه مسلمانان مړ کړه نو کزه کویت خالی کوم نو اسرائیل دې د شام علاقه خالی کی کړه او د مسلمان قبله اول دی خالی کی کړه دا د عراق مطالبه ده چې زه کویت نه فوج وباسم او امریکا د اسرائیل ته وایي چې ته د بیت المقدس او د شام نه فوج وباسه اوس تمام مسلمان ملکونه د دې مطالبه حامیان پکار دي کنه دي پکار نه زه خدا کوم چې سعودي عرب تخت و بخت برقراری فوج ورته لېږم لیکن کومه مطالبه چې د عراق دا هغه مطالبه له څوک نږدې د امریکای د یاري ناراضي د امریکای واوري خبر تاسو په دې خبرو پوهیږئ نه خاصه دی ما په 1917 کې اسرائیل یو پلانینګ جوړ کړی دا پر ریکارډ دی په 1917 کې چې موږ به په سعودي عرب په عراق په کویت دوبۍ قطر او مصر په دې ټولو به موږ قبضه کوو او په دې به موږ حاوی کیږو دا پلانینګ د اسرائیلو په 1917 کې جوړ شوی دی او دا پلانینګ د پاره اوس امریکا لار هم واغی لګیا دی چې په عرب ملکونو باندې د اسرائیلو قبضه شي او اسرائیلو سره لوی هتیار چې دی هغه خو د پټرول او د تیلو دی نو لا محاله د پټرول او د قوو تیلو باندې به د امریکای قبضه شي نو ټول ملکونه به بیا امریکای ته محتاج پلانینګ دار مسلمان ته خبر نه دی مسلمان ملک پدې کې دی چې اعلی په اسمبلی کې پلانې تجویز پیش کاو پلانې تجویز پیش کاو پرون په اسمبلی کې تجویز پیش شو چې په خبر کې ډمي غړي نو خارغه حکومت خو ډمي ممي نیولې دي نو مال چې دا نیولې دي چې دفعه په څه لګولې ده خو کني ولي ضمانت به وشي خلاصي بشي خبره بخلاص نیول دې ته نه وای نیول دې ته وای لکه په ایران کې ایرانیانو چې ډمي ونیوي نو ټول اوچت کړي او سمندر ته وغورځول څومره ډمي چې په ایران کې وي ټول نه اجازهونه ډک کړو د پاس نه په سمندر را لړ کړی او عمر لته نه ایران پاک نو دلته په ډمو نیو کار نه کیږي دلته ډمه اوچتي کوي یا هو لکونه خلق به خزو ګرځي زکه چې خزه بده چاپلارو کی په دې زمانه خزا کول خو ګران کار دلته بده خزو روټای څنګه پورا کې
د جینکو نکریزی به څنګه پوره کې هلته به یو راشي وایي روټۍ به نه ورکې بل به راشي هلته ته پکې لاړ شي د ښځې خښتک ګاڼه کې او دې زن طلاق وله د روټۍ بندوبست وکړه دا ورته یو د کمینه بچی نه وایي چې وس دې نشته کور دې وران شه روټۍ څه له ورکې دا ورته څوک نه وایي و یو به راځئ ما ته یې ویل ولې ښځه هلته ښځه دې په پنجو شي د دغې لنډر علاج به بیا ته څوک لنډر راوایي دا ښځې به نه راځي هغې لنډر له به بیا لې ښځې راغواړې ځان له به ځان له لنډران راغواړي مسلمان په دې قهر کړی په دې عذاب گرفتار نو په ډمو نیوو کار نه کیږي نن د لاهور ایره منډۍ هماغسې باقي ده د دنیا د انګا بنګا خلق ولا راځي او په لاهور کې زنا کوي په لاهور کې مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه پروت دی او په لاهور په ځمکه زنام کیږي په لاهور شاهي مسجد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکې مبارک او د ګیرې مبارکې وختم پروت دی او په هغه لاهور کې زنام کیږي دا ملک به خاورز ګوري تاسو چې شریعت چغې وهئ د لاهور رمنډو سره به څه چل کوئ بیا د ډیسکو ډانسرو دې ډمو سره به څه چل کوئ بیا په ټي وي چې کومې ډمې راځي دې ډمو سره به څه چل کوئ شریعت راولي شریعت مونږ هم چې وایي شریعت دې راولي را به ولي ستاسو نیکه به راولي شریعت راوستل خو د یو لیوني په لاس کې پکار دي چې نقشه وګوري د جنگي جرنیل په شان او وایي چې وجنګېږئ په دې نو مې ډمه راټوله کوي او وایي جازونو کې سورۍ کې سمندر ته ووځي نو مې ډمه د چا په لاس کې مې چې سورنی او ډولکې ولي خطیتي غوسې کوي ته وګوره چې تاسو مانه ټیکېږي که نه چا مې چې ګیره کله ولیده پوزه دې غوسه کوي تاسو خو مانه ګیره کله کوي ورشئ په ایران کې وګورئ سرکاري آرډر شوی کم نه یې ګیره کله کړه لاس دې غوس کوي اسلام خبرې مه کوئ انشاءاللہ هغه ځای هم درنه روان دی که امریکې د طاقت استعمال پې وکړو نو تاسو به د دې مسلمانانو منډې بیا ګورئ او د دوی حال به وګورئ لکه کویت په نیمه ګنټه کې کویت خالی کو او د عراق فوج پې ورننوت او قبضه یې وکړه شیخ صاحب ته ایله ځان په منډه خلاص او د کویت شیخ چې و 40 ښځې کړي 40 ښځې سم د 50 د ګجرانو سنډاګان دا شیخان به دلته نه راتله ستا په دې صوبه سرحد کې خلک کروڑپتیان شو د عربو د شیخانو د برکت مارغه رانیسه دا ټپوسته که څه بازان او باخې یو مارغه بیرانی وو یو شیخ پتی په 10 لکه روپیا بس دا شیخان نه دي چې دې ځای نه ماشوم پټ کی او بیا په اوښ سور کی او د هغې ریس چې کوي ماشوم پې جاري نو جړا سره اوښ منډه تیزوي د مسلمانانو بچو سره دې شیخانو دا کرتوتونه هم کوي نن مسلمان نوم خو پیدا کړ مونږ ورسره سم تباه کېږو او غر کېږو که نن خلیج د امریکې په قبضه کې راغی نو پاکستان دې داسې شی دی لکه یو ملا تقریر کړی ویلې د پل صراط پل چې دی د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی او ټول خلک به پې تېرېږي نو مور ته تپوس وکړو بچیه دا رښتیا ده
چې د دوزخ په املا غړېدلې د پولیس رات پوله د وختنه نری دی او د توري نه تیره دی. ویل موري رښتیا خدا ویل بچیا که خبره داسي نو ابای خو دې پکې پریوته واخ زه خو په دې نری پول نشم تیرې. نو پاکستان ابای دا چې خلیج سره څو شو ابای پکې پریوته واخ بیا به دا خویا مخونه چې ده درته وخم چې دوی کوم طرف ته منډي وي. بیا د بین الاقوام ایمانم تاسو ولید. بین الاقوام خو یو منصف اداره پکار ده چې ته د عراق خبره نه اوري او ته چې د طاقت استعمال اجازت امریکای ته ورکې دا خو انصاف نه دی. نو زما عزیزانو دا حالت ته نن د مسلمان ملکونو هغه مزدوري چې کومه د پاکستانیانو په دې عرب ملکونو کې لګېدلې وي هغه مزدوران په یو منډه را تښتېدلي یا چې کوم هلته پاتې دي د هغې پوښتنه وکړئ چې څه حالت دی. نو نن په دې اور ګډ دا ملکونه د خپل عمل او د خپل کردار د لاسه 9,000 ملین ډالر 9,000 ملین ډالر 1 ملین لس لکی 9,000 ملین ډالر د یو ډالر قیمت 22-23 روپے دی. 9,000 ملین ډالر د یوې ورځې خرج دی د امریکای په فوج باندې د سعودي عرب. حساب کوئ په دمونو نه واوړې د خبره 9,000 مونږ له 50 لک ریال راکړي دي هم شکریه ادا کوو چې خیر دی څه خو خله کې خاورې راواچولې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن ټول مسلمان قوم د الله د عظیم قهر په لپیټ کې او د خپل عمل د لاس. تاسو خو باز نه راځي د خپل آرامتوبونو نه دا قوم باز نه راځي د خپل شیطانت نه باز نه راځي په هیڅ ګناه صرفه نه کوي خو تماشې به د ځان انشاءالله وکوي چې په کم طرف به تختی. ښځې به هم کم خامنډې وهي بچي به هم کم خامنډې وهي او تاسو به کم خامنډې وهي. نن روس چین امریکا برطانیه فرانس جاپان جرمني دا ټول کافر ملکونه ټول یو دي د مسلمان د ختمولو دپاره او مسلمان بدبخت چې دی هغه یو نه دی په یو کلي کې یو نه دي په یو کلي کې په یو صوبه کې یو نه دي په یو وطن کې یو نه. مسلمان د خدای په قهر اخته او خدای به نور اخته کوي. په یو کور کې د دوه اتفاق نشته. یو ځان له یو د مور میړه کتلی بل ځان له بل د مور میړه کتلی په یو کور کې. نو خدای کارونه چې دي هغه ټول ټیک دي. کم قوم چې خپل حال په خپله بدل کړی نه دا غي قوم حال خدای نه بدلی. نو خلیج دی وخت کې د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی که یو ګړز وشو بیا به تماشې کوي. پرون تاسو وګورئ په کوټه کې چې کومه دماکه شوې ده د کروڑونو روپو نقصان وشو. کروڑونو سړي چې پکې کوم ضایع شو هغه خو پرېږده د کروڑونو روپو نقصان شو. دا به کوم ځای نه ستا ملک پوره کوي. بیا د بلوچستان خو دومره خواره او سپیره صوبه ده چې څه اندازې نشته. یو دماکې سره کروڑونو روپو نقصان شو. بہرحال زمونږ نور وس کې څه نشته خو الله پاک دې
دا ابرها غوندې کار د امریکې سره وکړي. الله دې څه غیبي بمباری پې وکړي او دا امریکا دې خدای د صفای هستی نه مټاو کړي. د دې د لاسه مسلمان ملکونه تباه کېږي لګیا دي، غرقېږي لګیا دي. که په زوري د مسلمان زور د سره نشته. 43 کاله پاکستان کې تر اوسه پاکستان یو رشکم جوړه نه کړ. رشکم پاکستان یو توپ نه ده جوړه کړې، یو ټینک نه ده جوړ کړی. دا روټي خلاص که په صوبې کې ممبران دي په یو بل چقړې تپي او که په قومي اسمبلی کې دي په یو بل چقړې تپي. دا د ورمړو غویان دي، دینه خدای راستی که څه جوړ شي خو 2-3 کاله به په دغه کې دي چې زمونږ بنداړو دا دی او زمونږ بنداړو دا دی. یو خو چې د چا د کمې کمې علاقې ممبران دي او ووټونه هم وله ورکړي دي. د سړي زامن شي چې څه کار پیښ شي ورپسې ورشي وای دا کار دی. که عین به شای وکړه ښې لختې ځان سره یوسئ او دې غوږونو ته یې ورته ونیسئ چې ته مونږ مور له مېړه نه یې کتلې، مونږ دې له ته ممبر کړی چې دا کار به کوې دا کار به کوې دا کار به کوې دا کار. یریږئ شرمېږئ چې من خدای بیړه غرقه که چې غرقه شي تر کومه پورې به د دې خانانو نوابانو غول سټئ. دا غوږونه پېش نه کوي. د غیرت په ځای کې هم چېرته څه وکئ غوږونو ته یې لختې ونیسئ. کور ته ورشئ د شپې په 2 بجې او دروازې پې وټکوه چې راپاس زوی مې ناجوړه دی ډاکټر را سره نه راځي. که څوکیدار یې ویلې چې خدای څوکیدار یې دې خپو ته لختې ونیسه، دروازې پې ماتې کړي. دلته به ماله راشي دي ممبر صاحب ته لیکلي دي خو ته لږ دا کار وکړي. ممبر ته لیکلي نو ما ته څه لګي زړوک شه. دا ممبر تاسو نه جوړ کړی، دا وزیران تاسو سره جوړ کړی، دا دغه له جوړ دي چې بس ښځې دې ځان سره ګرځوي او ښځې دې ځي په صدر کې دې په 300 روپۍ سر جوړوي او ووټ والا ما ورکړی دی او زما په ووټ وزیر شوی دی، په هغه پیسو دې دې ښځې له سر جوړوي او زه به ځمه چې خلکو پسې به ګرځم چې هلته مې دا کار وکړه هلته مې دا کار وکړه. چېرته د سړي زامن شي خدای هم خوار کړه. تباه کېږي یا صرف تباه کېږي پاتې کېږي نه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای رانیولي یې خدای ته رجوع شئ کې نه تباه کېږئ غرقېږئ هلاکېږئ. خیره درته شوې ده په ډېر عظیمه اجتماع کې چې خدای د چا په تقدیر کې چې هدایت نه تباه کې دا هغه راسې مېړه ګبراویږي او بوږنېږي چې دا ملک تباه کېږي لګیا دی. نن چاته د سر د سوري ځای نه میلاویږي، د سر د سوري. او ستا په پاکستان کې جګړه په دې ده، یو وایي ما وزیر کا، بل وایي ما وزیر کا کې نیمټي زیږم، بل وایي ما وزیر کا کې نیمټي زیږم، بل وایي ما وزیر کا کې نیمټي زیږم. ستا په ملک په دې جګړې بیا د هغې دپاره چې کوم تیاري د بنګلو کېږي د ملک او د قوم لکها روپۍ په هغې لګي د هغې په فرنش باندې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما وړاندې تاسو ته دا عرض کړی و چې تمام آفتونه چې دي هغه د اسمان نه راځي. اگر چې مونږ غریبو خلکو خبره ځای نه نیسي، د خوارو خلکو خبره ځای نه نیسي. ځکه رحمان بابا وایي لیولی شم نن می یار لیدلی نه دی، ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی. زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی. جرګه کې څو غریب سړی پرېږدي؟ جرګه خو د سرمایهدارو ملکانو مشرانو د دې زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی. چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. غریب سړی چې د 1 کروڑ روپو خبره وکړي خلک ورته کېنه مړه خپل حیثیت ته دې وکړو، حیثیت ته دې خان څه وایي او دا ته څه. اوس که خان
د دې وحکونه د سي په دریابونو غول را روان په دریابون نمونږ ورشه خان شاته دخله وحکی به والا شاته او د غریب دخله نه کرشتیا شات خله دې پاکه کمړه فرشي خپل حیثیت ته دی وګرځي یو کني دا ټول داسي ما د پاکستان قوم پیژندم مل دنیا مې ولیده دا د خانانو تالی سټ او جارو کخ دا بغیرتو پوندې ما وپیژنم ما سکار دی چې زه به د خان حجرې ته ځم خان حجره کې زه متیاز دی ولې نه کوم چې زه ورته زما ایمان د امام میں مالک رحمت اللہ علیہ ایمان زما د امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایمان زما د امام ابو حنیفہ ایمان د امام احمد بن حنبل ایمان نو دا ذلیل قوم ما پیژندلې ده چې دوی خان او نواب ته نشي ټینګېدی په خدای قسم کتا ایمان ځان کې پیدا کو او تا خدای په صداقت او پیژندو تا خلق بس تا خپو کې پراته او د سپو غوندې به تا ته را رواني نن مونږ د سپو غوندې د هغې په دربار کې ولاړ نو عزیزانو دا ټول آسماني آفتونه دي چې مونږ د عقل نه کار نه آئے مونږ هغه عقل چې د ځان پیژندلو د پاره مونږ لکم خدای را کړو نو ځان را باندې پیژندل خود څه کې اخو مو نه پیژندو خو خپل ځان مو نه دی پیژندلی دا خپل ځان مو نه دی پیژندلی نو دی وجنا الله دې په دې قوم رحم وکړي او د رحم امید مې ځکه نه ښکاري چې رحم په هغه قوم کېږي چې کوم قوم په خپل ځان په خپله رحم کړي کوم قوم چې په خپل ځان رحم نه کړي هغه قوم باندې د اسمان د رحم نه کېږي نو عزیزانو ځان وپېژنئ عقل نه کار والی خدای تا سره وخت پیدا کوي خدای له وخت ورکوي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کوي یو خبره تاسو ته وکم یو ښځه ده کونډه ده او څلور لوڼې دي سهار روزي ضمیر دا اجازت نه ورکوي چې زه چاته سوال وکړم بس وګرځي واپس لاړ شي په څلورمه ورځ لاره کې یو مردار خر ولیدو سوچ یې وکړ چې مسله دا ده چې سړی د لوږې مړ کېږي هغه ته مرداره خوړل جایز دي راشه چې نن دې لوڼو ته دا د خره غوښې یو سمه او څه وخت به پې تېر شي یو سړی دی هغه حج ته روان چې حج ته روان دی نو هغه د ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا څه کې خورې ویل ځه لار وهه ویل نه چې پوښتنه کوم ویل ځه کار کوه کار دې څه دی چې پوښتنه څه کار دې شته لکه هغه ورځ یو سړی زه ناست وم راواوړېد السلام علیکم سړک د هغه غاړې نه راواوړېد اسی جی یو تپوس مې کولو چې دا موجوده حکومت څنګه دی مال روانېږه ویل نه جي مال روانېږه بس لاړو دا هغه ورځو کې هغه تبلیغي اجتماع چې وه شیخ غوندې وم چې اجتماع نه نی راغلی ګناهګار نشم
بیا را واپس شوې دي چې تاسو به د ټیم روانېږئ کینی په دې سړک دې راکاږم کار دې څه دی زه که زه درته ووایم چې داسې دی نو تاله به پرې څه فایده ورسي او ستا دې پوښتنو سره کار څه دی زه چېرته الله الله کوه د دې پوښتنو نه په سبا مې چې کتو بیا راغی ما ته وې ستا په خبره مې سوچ وکړو واقعي ما بې ځایه پوښتنه کړې وه معافي غواړم من معافیانې مې غواړم لار لنډه وه وخت کم دی کار ډېر دی دا هر منټ او هر ګړۍ د دې به قیمت ورکړې خدای ته دی خو وګورئ د ځان د جوړېدو دپاره چې په هسپتال کې سملې نو د ډاکټر او د دوای قیمت ادا کې که نه قیمت ادا کوئ کمره کونیسي قیمت ادا کې که نه چې دا ځان مې جوړ شي نو چې د بیمارۍ قیمت ادا کې او څومره زمانه دا ستا ځان جوړ خدای ساتلی دی د دې به هم قیمت ادا کې چې دا غوږونه مې دومره کاله درته جوړ پیدا کړي د دې قیمت راکا دا سترګې مې درته جوړې دومره زمانه پیدا کړې وي قیمت یې راکا لاسونه دې جوړو قیمت یې راکا خپې دې جوړې وي قیمت یې راکا د دې به قیمت ورکې وخت کم دی او کار ډېر دی او د دې قیمت څه دی د دې قیمت دا دی چې هر وخت وایي چې الحمدلله الحمدلله هر وخت وایه سبحان الله سبحان الله سبحان الله هر وخت وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله ګناهونو معافي غواړه او چې کوم نعمت یې در باندې کړی دی د هغې شکر ادا کوه نو وخت کم دی ټایم پاس کولو له راشي چېرته چې بجلیګر ملا سره کښېنمه چې ټایم لار لنډه وه خانه دې خرابه شه تېرېږه تاسو پوه شوئ په خبره نن زمونږ اوقات ټول په دې تباه دي غلی ناستو صحیح غلی را عادت کوي په دې چې هغه وایي چې الله 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 یو ځل الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر وي یو ځل الله ویل رب په دې عادت کوي غلی ناست کني جاری به عمر له به جاری لکه نوح علیه السلام قوم ته ویل چې فلیضحکوا قلیلا ولا یبکوا کثیرا لغوندې وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې ټول عمر به جړا څوک راټینګولی نه شي ټول عمر به جاړئ ټول عمر او تباه به یې نو هغه ښځې ته هغه سړی ورته وایي چې هسې تپوس کوئ لار لنډه وه وی بوډۍ پرېږدم دې نه چې حال دې نه ویلی ویل نه مې پرېږدې وی نه وی زه کونډه یم څلور لوڼه مې یتیمانې پاتې نن څلورمه ورځ ده چې زم نهره یم لوڼه مې نهري ټوله ورځ راوځم بار وګرځم هېڅ پیدا نه شي ضمیر اجازت نه راکوي چې چاته سوال وکړم نو نن مې خیال و چې دا د خره غوښې به یوسمه بېګاله به پخېږو په دې به شپه تېره هغه حاجي ورته وایي ځم سړی حج ته روان ویل ته څه کوې ما سره چې لاړ شې زما کور کې خو ستا د مېلمستیا څه شته ویل نه زم در سره او دا د مردارو غوښو ښکاری به زه په سره ومه بوډۍ ته به را سره اسې روانه او به کوي داسې شیخانو او به کوي چې څښا غوښو ښکاری پر جامې مې پدې دي مونږ ګزاریم جامې مې پدې دا پاکې جامې ښځې درته وینځلي او صاحبه او دس لی دلته اوبه ګرمې کړي او ځان اصولی رسولی راشه په جومات کې ودرېږي دا ټیټ پاس خو هر څوک کېدی شي خبره ده دغې کوه چې د څښا غوښو ښکاری دې ورته سر کړي او بوډۍ سره روانې او دا خلک درته ګوري مولانا روم نه شمس تبریز ورته ویل ما سره نشي ګرځېدی ویلې ګرځم ما هر څه پرېښوه ویل ورشه شراب راوړه د بازار نه لاړو د شرابو بوتلې لاس کې نیولې دی په بازار کې را روان خلک ویل او مولانا روم او د شرابو بوتل مولانا روم پروا ځکه چې هغه بل عالم کې ګرځېدو بیا بل نظام ته تللی نو عزیزانو عرض داو چې لوڼو ته ورسېدو لوڼه ورته دروازه کې ولاړې دي ویل مور نن دې هم سره نه وړه
ورته بچیا واخې مې درته راوړې ډېرې مزیدارې لوړی خوشحالي شو دا سړی حج ته روان و د سره 600 روپۍ وې دړه کې خیال وکړو چې دل بدستاورد کے حج اکبر است دل بدستاورد کے حج اکبر است 100,000 کعبہ یک دل بہتر است سلزرہ کعبونا تاویدونا داد دے اگو دا خیٹ ڈکول دادا غینا زیاد سوا 600 روپے غیلہ ورکڑے و دے حج لے پزے پرے کو واپس کورتا رہا حجی دا کئی ورطا دعا کئی چوا جی صاحبہ تو جس وقت کی ملکی گی نو اللہ دے پدغا وقت کی دے ایمان دولت نصیب کا آدوے مجینہ ورطا ویوا جی صاحب تو جی مرشو پا قبر کی دی کی دی ملیکی در نتپوس تراشی نو دا سی سوال جواب دی نصیب شچزان پہ اخلاص کے آدرے مورطا وی چوا جی صاحبہ د قیامت پورس چې د قبر نه را پاسې نو الله دې د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کا اصل ورما ورته وی چې واجی صاحب د قیامت پورس چې الله عدالت کې یو جناب محمد رسول الله شفاعت کوي نو په دغه ورځ باندې د الله دیدار او د جناب محمد رسول الله شفاعت دې نصیب شاه دا دعا دیتی واپس کور تراغه جان لاړ راغله حج وکړه د توي په مکه کې را سره وې دا چلو دی وې زنیم تل څنګه نه تل مونږ سره وې مدینه کې را سره وې روزه مبارکه ته صلوات و سلام وې دی وې والله قتل مما تاډو تل نه اجان ورته وې تازه جی ظالم دروغ ولې وې د شپې چې د شو خوب ګوري په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچیا غم مکوا تا چې په کوم ورځ داغه غریب په خېټه کې د حج پیسې واچولې الله په مغه وخت په شکل یو ملائکه پیدا کړه هغه ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به خدای ستا په عمل نامه کې لیکي نو دې مرګرو دې هغه ملائکه لیدلې د ستا په شکل ځکه تاسو سره جګړه عزیزانو غریب پروری دی ته وي چا سره خکول دیته وي نن زمونږ د مړو خیراتونه وګوره د ژوندو خیراتونه وګوره ودونه وګوره هر څه د نمود او د نام او ناموس د پاره دي خدای د پاره نشته نادار د پاره نشته محتاج د پاره نشته نامه چې چرته کیږي التار راځي صاحب خیرات کې چې ګوره صاحب هغه ورځ دلته ختمو وزیران هم پکې راوځي کدا خیرات ته وزیرستان دی نو سينانو شرمېدل ملک دی موږ شرمېدل قوم یو سب وای او یې خادي بکان دي طائفه د عاشقانو رسم د بوتانو واړه داده لکستا د دې قوم مزاج داسې ګرځېدل دي چې د دې اسلام نه دا سميږي نه د سړي ځامن کیږي اور شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد دیتا فولاد خنجری دا فولاد و خنجر پکار دے چھ سرونت قلم کے اور پدے سرکون دا سرون ڈیری پر